او ملي د پټکا چلم پمینانتا زکاتم خان چرسی کټ می واچو ودالا ول خوب ناراضی کټ می واچو ودالا نوروالی خانه څه نوي نوي نظامونه روزي علامه ده. لاس پلاس راکا ګرځو ها پرې بیا لوبیا د پلور ډنډا خورا ګرځو ها ها اوس کې ګرځو اوس به ان شاء الله ګاډ ګرځو د خدای پاک اولاد ما ماته امين امين نه د دینه ته ځات زه فارسی سندره به هم خبر نی وای بچه جان خوسته ای دوغه کجا میبری دوغه کجا میبری خیال تابع ده خیلی بس دینه یې راشوا او نه راځي کته چې پاس کو تاسو وکړه صابل پنشمنت وکړه خدا په ځوانه ځای اسینه کیږي یو ټاس کیږي اوس اول خوست کا گانا बोला है पश्तो गाना गाया है फिर फारसी गाना गाया है اسمه هفته کم وي ته چې خو تاسو درو چې سوال مې کنه سوال یا زه ساده پورا در راوړم دا زما توتا دا زما توتا خوراک ده زه خورم چې مو ته تي خورګه زت نه خورم وچن مان ذات خدای کوم ته د جنات ور کړای دی چې څه شی وګورې چې کړی وګوره زما توتا وګوره صبر وکړه په ابو دین دا په پړو خوري ته گئی زماله قسم په خدای که خورم موټر راکړه کی ساته وکم خبره تا وکړه ابو وینه ابو دا په پړو خوري سبا ته باسه پس په ځای غات کوي او ته خیال سره ده وی ګفر سایکل تا په دغه کې نه کړی برېدا بوی کوي इससे पहले मैं इसको सलून लेकर जाएगी इसका नाखून लेगा फिर मैं इसको पकड़ेगा इसको थोड़ा सा नहाएगा फिर मैं इसका पकड़ेगा सही एक मोटा खोराक या उच्च खोराक का الله वाला تعال پورې ملک تیختو بچا لکه چې ډېر غلط ته په کې څه څنګه راځي نا والا په ورسېږي کوا دا چې پینځه اسې چیپس الته پرېږدې زما لپاره زر درځم انینده ان شاء الله تعالی په دا موټو ته ګرځم ته چې تخپای نه دا لاس مات دی چې خج پر سما غان ته زه ډېره غټه یم ستا لاس ویسې بھی ټوټه ہوا ہے ولې خپله څه خانه خراب کېږي تھینک یو احمد ټول ګورو زما لپاره ته پوهېږې زما لپاره ته څه کې الله ملګریو ډبل ټیپ وکړئ ډبل ټیپ پوهېږې زما لپاره لازم که یو هغه کرین اخله تھینک یو احمد زاید ژوندی اوسې زنده باشي تھینک یو رئیس افغان تھینک یو ابراهیم خان فرینڈس پلیز ډبل چیک وکړه نن پرې دا بل ملګری ته ورغلو اوس په پښتو کې خبرې مه کوه په اردو کې خبرې وکړه دری نه دوز دا تفسیر دا اتن پرې وکړه تا ته نه کې د دومره نخره کوي نخره $2 million हो गया हमारा लाइक थैंक यू फ्रेंड्स حالا ملګری سپین پریدا جاته څنګه دي خان ابردا ته زاده به دا ور وټو چې مگر خانه خدای ته خلیصه بوټه ماته کړه ولې رزق کې کوته وای
جا ته دا ملګری خپل وخت یې ورته شي نه کولای نه ملګری خو په لیکه اخیری ته اخ thank you ریحان خان اخ څومره خوند کوي اوس وایا چی شد به فارسی گپ بزنه نانه چی بلایی زدم چی شدم بود کا دور میشه کرو فارسی بگو تو فارسی پاشو وای زما خوله مالتا شراپا دومره پخلو کی وای نال فارسی بگو پرسی ته تخیا زبا غیا بگو خدا مرز بزنه اسوای